अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साहब तاسو ورو حسن شاهد یو ځل بیا د فشت ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګملګرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې لازمي او ضروري اپلیکیشن راوړی دی که تاسو په یو ځای کې میسیجونه کوئ، یعنی تاسو په ګاډي کې روان یاست، تاسو خواته تاسو ملګری نازي او تاسو د چا سره داسې سیکریټ میسیجونه کوئ او تاسو غواړئ چې زما میسیجونه بل څوک ونه ګوري، نو سمپل تاسو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې خپل ټول سکرین پټ کړئ د کوم ځای پورې چې تاسو غواړئ. مطلب دلته تاسو لږ غونډه کې وښیم، تاسو دلته میسیجونه کوئ، تاسو په سکرین باندې دلته تاسو ته ښکاري یو پرده غونډه کې نشان راځي، نو چې تاسو څومره میسیجونه کوئ تاسو په ستاره څخه ښکته راوړئ، دې سره به تاسو هغه میسیجونه پناه کېږي. که تاسو غواړئ چې په دې باندې تاسو لایټ سیوا کوئ یا دغه شان نور څه تاسو ته ښکاري همدغه شان چې تاسو مطلب دلته میسیج وکئ، تاسو ته ښکاري چې تاسو میسیج وکئ، بیا تاسو هغه سینډ کړئ، نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه رقم دا سکرین پر راښکته کړئ او هغه میسیج بالکل پناه کړئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي او بیا تاسو په موبایل په سکرین باندې چې کوم دا شیز راځي، یعنی تاسو به دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې سټارټوئ څنګه دغه ټول ترغه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. پس ټاپر به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل همدا ځنه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو کې سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. ها نو کله چې دا اپلیکیشن هم تاسو سره دغه رقم اوپن شي، نو تاسو دلته څه اپشن درکړي، دا به سمپل تاسو د ځکه زه به دا سکیپ کما دله به صرف تاسو پرمیشن ورکړئ چې تاسو په موبایل کې کار شروع کړئ. تاسو ته کوي دا تاسو الاو کړئ د دې ځای نه. ها نو تاسو به څه وکړئ، سمپل یو بټن به تاسو دې ځای نه ان کړئ. په دې اپلیکیشن کې نور هیڅ هم داسې نشته چې هغه مشکل وي، ډېر زیات په اسانه طریقه باندې به تاسو په موبایل کې کار کوي. کله چې هم تاسو بیک شئ، بیا چې تاسو د اپلیکیشن دغه رقم کلیک ورکوئ، نو تاسو د موبایل په سکرین باندې به تاسو ته یو وړوکی نشان شو کېږي، تاسو ته ښکاري دلته زموږ سره راغی او بیا چې کله هم تاسو دغه رقم کلیک ورکوئ، نو تاسو په سکرین باندې به دغه پرده غوندې راځي او د دغه په مدد سره بیا تاسو خپل میسیجونه پناه کولی شئ. تاسو ته ښکاري دا زموږ په سکرین باندې اوس راغله، دا چې په څومره ځي باندې هم تاسو درول غواړئ، تاسو ته ښکاري مطلب دلته میسیجونه ته لاړ شم، نو څومره میسیجونه چې تاسو په دې کې پناه کول غواړئ هر ځای تاسو په دې کې پناه کولی شئ. که تاسو د بره د چا نوم یا د چا تصویر پناه کول غواړئ، هغه پکې تاسو هم دغه رقم پناه کولی شئ. او که تاسو غواړئ چې په دې باندې تاسو لایټ سیوا کړئ، یعنې چې بیا بالکل چاته په دې کې لاندې لږ لږ سام نه ښکاري، نو تاسو دلته سایډ ته وړوکی نشان درکړئ. سمپل په دې چې کله هم تاسو کلیک کړئ، نو تاسو په درمیان کې بل یو برایټنس اپشن درکړئ، په دې باندې به کلیک واخلئ او تاسو دلته لاندې بل یو اپشن درکړي، تاسو ته ښکاري، نو دې په مدد سره به تاسو کولی شئ چې دغه شان بالکل خپل سکرین چې کوم دی هغه ډېر زیات تور کړئ چې چاته به بالکل نه ښکاري. ډېر زیات د کمال سیټینګ ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. تاسو په ګاډي کې مزل کوئ، دا تاسو په هر ټایم کې په کار باندې شي راتلی. خو ګمرګرو دا د نن ویډیو کو تاسو ویډیو خوښوي، دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.